سلامونه او نیکې هیلې بیا هم زه استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یم. د بیضوي عین المرکزیت ټاکو. د بیضوي عین المرکزیت څه ته ویل کیږي؟ د یوې بیضوي عین المرکزیت چې دی هغه د محراقي فاصلې او لوی محور نسبت ته ویل کیږي. یعنې که چیرته د بیضوي محراقي فاصله راواخلې د بیضوي پر لوی محور یا پر لوی قطر یې وویشې اختصار یې کړې تقسیم یې کړې د دې د حاصل ته د بیضوي عین المرکزیت ویل کیږي. زموږ عنوان چې دی هغه د بیضوي عین المرکزیت. د بیضوي عین المرکزیت څه ته ویل کیږي؟ که چیرې موږ د یوې بیضوي د محراقي فاصلې حاصل د لوی قطر پر حاصل باندې وویشو موږ ته د بیضوي عین المرکزیت په لاس راکوي. دا رقم فرض که دا د بیضوي یو شکل دی. دا د بیضوي له شکل څخه دا د بیضوي مستقره نقطې اف زبر نقطې دي. دا د بیضوي اوږد قطر ای زبر. دا د بیضوي لنډ قطر یعنی چې بی زبر. ښه دا د بیضوي محراقي فاصله چې دا یو محراق دی د بل محراق او دا د مرکز څخه تر دې راس پر فاصله په ای او د مرکز تر دې راس فاصله هم د ای صرف شی طرف مثبت چپ طرف ته منفي. د بیضوي عین المرکزیت څه ته ویل کیږي؟ د بیضوي عین المرکزیت داسې دی. عین المرکزیت د بیضوي عین المرکزیت مساوي دی محراقي فاصله تقسیم پر څه شي لوی محور یا لوی قطر. د بیضوي دغه عین المرکزیت چې دی دا په ای سره ښودل کیږي. ای سمبول دی. محراقي فاصله معنا د اف څخه تر د اف زبره پورې اف څخه تر اف زبره پورې. لوی محور معنا د ای څخه تر ای زبره پورې ای څخه تر ای زبره پورې. اف زبر اف څخه تر اف زبر پورې دا فاصله یو اسی ده دا بل اسی ده. اف زبر چې دی د اف څخه تر اف زبر پورې دا یو اسی دا بل اسی ټوله اف زبر دوه اسی کیږي. ای زبر د ای څخه تر د ای زبر پورې دا یو ای ده دا مو بیا بل ای ده ټوله ای زبر دوه ای کیږي. دوه بل دوه سره اختصار کو سی پر ای برا پاتې سي. نو د بیضوي عین المرکزیت چې دی هغه سی پر ای دی. دا د بیضوي د عین المرکزیت فرموله ده. دا د بیضوي عین المرکزیت چې موږ وایو دا څه معنا ورکوي؟ د بیضوي د عین المرکزیت څخه مطلب څه شي دی؟ د یوې بیضوي د عین المرکزیت چې موږ ټاکو پیدا کوي دا په دې معنا که چیرې موږ د یوې بیضوي عین المرکزیت پیدا کړي هغه صفر ته نږدې و جواب یې صفر ته نږدې و. هغه په دې معنا چې دا بیضوي چې د ګرد شکل لري د دایرې په ډول شکل لري. او که چیرې موږ د بیضوي عین المرکزیت پیدا کړي هغه یو ته نږدې کېدی له صفر لرې کېدی او یو ته نږدې کېدی. دا په دې معنا ده چې دا بیضوي چې د اوږد شکل لري دا سرکشي اوږد شکل لري. که چیرې د یوې بیضوي عین المرکزیت ټاکو مطلب یې دا دی چې موږ ګواکې د بیضوي شکل ځان ته معلوم وو چې ګرد شکل لري او که یا اوږد شکل لري. نو که چیرې د بیضوي عین المرکزیت صفر ته نږدې و دا دایروي شکل لري ګرد شکل لري. او که چیرې د بیضوي عین المرکزیت یو ته نږدې و دا په دې معنا چې بیضوي اوږد شکل لري. دا و د بیضوي د عین المرکزیت فورمول. نو له تاسو مو هیله دا ده چې د افغان ری چینل په یوټیوب کې سبسکرایب کړئ تر څو چې زموږ دغه تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسیږي. مننه.